السلام علیکم کتونکو زمونږ نننی ټاپک چې دی نو هغه دی میملز. نو راځئ چې خپل ټاپک شروع کړو. میملز هغه ځناور چې هغه خپل بچو له پی ورکوي. دیز انیملز ګیو ملک، دا ځناور ورکوي پی. دی هیو فر، دوی لري پشم اور هیر یا ویښته ان دیر باډي د دوی په جسم باندې. میملز ګیو برث ټو دیر ینګ ونز، میملز چې دي ممال یا ځناور د دوی نه ماشومان یا بچي چې دی دا پیدا کیږي. and feed them on milk، او بیا دوی له ورکوي فی، مطلب خوري په دی باندې فی. The body temperature of mammals does not depend on the temperature of the external environment. د ممال یا ځناورو د جسم درجه حرارت چې دی نو دغه په بهر ماحول باندې هغسې انحصار نشته، مطلب د بهر ماحول سره بدلیږي را بدلیږي نه. Horse, cow, goat, tiger, cat and human are the examples of mammals. اس، غوا، بیزا، ټایګر، پیشو او انسان چې دی نو دا مثالونه دي د میملز. بیا لاندې دلته کې د دې پکچرز تاسو سره میمل یو څو ویستي دي. دا هارس دی، اس، ګوړه، لاین، شیر، منظری، کاو، غوا، ګای او کیټ، بلی. میملز چې دا څلور واړه چې دا د میملز په ګروپ کې راځي. بیا د انټرسټینګ انفارمیشن. پولر بیئر لیوز ان د سنوي ریجنز اف د نارت پول. پولر بیئر چې دی اوسیږي په خطو کې د شمالي قطب، سنوي ریجنز، هغه خطې کم کې چې واورې دي. اټس باډي هیز ا تھک کورینګ اف فر، او د دې په جسم باندې یو پیړنه پټي د پشم. ایلیفنٹ لیوز ان هاټ کلایمیټ سو اټس باډي از ناٹ کورډ بای تھک لیر اف هیر اور فر. ایلیفنٹ چې دی هتی دی اوسیږي په ګرمو ابو هوا کې، مطلب هغه علاقو کې په هغه ځایونو کې چې هلته کې ابو هوا ګرمه وي، نو د ده په جسم باندې چې دی نو له پاسه پیړنه پټ د ویښتو یا د پشم چې دا پې نه وي. بیټ از ا فلاینګ میمل. بیټ چې دی چمګادړ، دا یو فلاینګ میمل دی، الوتونکی ممال یا ځناور دی. پلیټیپس از ا میمل. پلیټیپس چې دا هم یو میمل دی. د فیمیل لیز ایگز، ماده چې دا هغه اګی چې اینډ فیډز ملک، او خوری پی ټو د ینګ ونز په بچو باندې، مطلب بچو له پی ورکوي. کینګرو کیپس اټس نیو بورن بیبیز ان ایکسټرنل پاوچ ان د بیلی. کینګرو چې دی د خپل تازه شوي ماشومان چې دي نه هغه په خېټه پورې چې د کم پاوچ دی کومه تیلی ده په هغې کې ساتي، په هغې کې ایږدي. بیا لاندې دلته کې د پیج په ویښ کې که تاسو وګورئ دا تاسو له د پولر بیئر دی دا، او دا ایلیفنټ دی، دا بیټ دی، دا پلیټیپس دی، دا کینګرو دی. بیا دلته کې انټرسټینګ انفارمیشن دی. وایي امنګ د ورټیبریټس ان د ورلډ برډز اینډ میملز آر د لارجسٹ ګروپس. په ورټیبریټس کې په ټوله دنیا کې چې څومره هم ورټیبریټس دي نو په هغې کې برډز او میملز چې دا غټ ګروپونه دي. وټ از د ریزن؟ وجه څه ده؟ د ریزن از دیټ، وجه دا ده بوت شو پیرنټل کیر، دواړه چې دي پیرنټل کیر شو کوي، مطلب دوی دا خپل بچو خیال ساتي، احتیاطي کوي. یو مایډ هیو سین، تاسو شاید چې لیدلی به وي، هاو هین اینډ کیټس ټیک کیر اف دیر ینګ ونز، چې پیشوګان او چرګې چې دي دی خپل د بچو خیال څنګه ساتي. نو دی پیرنټل کیر به تاسو شاید چې د دې ابزرویشن به تاسو کړی، دا به تاسو لیدلی. بیا په بل پیج باندې په پیج نمبر 12 باندې دلته یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 1.6. پیسټ پکچرز اف ډفرنٹ انیملز ان د سکریپ بک. وایي پیسټ کوي، په ګونو باندې کلک کوي، پکچرز نقشې تصویران اف ډفرنٹ انیملز د مختلفو ځناورو ان د سکریپ بک په سکریپ بک کې. divide them into vertebrates، او دا بیا تقسیم کوي په vertebrates کې and invertebrates او په invertebrates کې. also write which of these animals are found in Pakistan، او داسې هم ولیکئ چې په دغه کم تصویران چې تاسو کلک کوي په سکریپ بک کې چې په دې کې کم ځناور چې دي نو هغه په پاکستان کې موندی کیږي. نو د دې ځای پورې سبق چې دی دا به پوره وي. ویډیو بیا ډېره زیاته لینتي کیږي، د دې نه تېرې ویډیوګانې چې دي نو هغه هم ښه بلها لینتي دي چې تاسو هم نه بور کیږئ. او انشاءالله زموږ را روان ټاپک چې دی نو هغه به وي کلاسیفیکیشن آف انورټیبریټس، دا به په بله ویډیو کې انشاءالله وایو. که ویډیو مو خوښه شي نو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټس کې خپل د رای اظهار وکړئ، او دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. د را روانې ویډیو پورې په الله سپارم، د الله په امان.